راغلی یم د سوغات زراعتي مرکز ته. اصل هم دوا ده، هم غذا ده او هم شفا ده. کسان چې دغه چې ورته وایي سپورت او دا ټول زموږ تاسې وطني تولید دی، د هرات جنس دی. سلامونه، ستړي مه سئ، وخت مو په خیر. زه میرزا ولي پټان یم، راغلی یم د سوغات زراعتي مرکز ته. دلته ډېر جالبه شیان دي دوستانو. تاسې راسئ، دا پروګرام تر پایه وګورئ. د مسؤل سره به وغږېږو، هغه سره مجلس وکړو. اصلي خو نو دلته اصل ډیر دي. دا چې اصل کمی ګټې لري او څو ډوله اصل در راوړي دي. تاسو پروګرام تر پایه وګورئ، ستاسې د خوښې وړ به وګرځېږي، ځکه څه ته چې تاسې ضرورت لرئ هغه دلته ټوله موجود دي. راځئ زموږ سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. انجینر صاحب جوړ په خیر، سلامت یې. انتظار صاحب شپه ورځ په خیر، ښه جوړ روغ یاست، خیر و خیریت دی، کارونه په خیر، ژمی ښه په خیر دی، خدای دې آباد سره خوشحاله اوسې. میک نو زما او ستا په دواړو دی. د خیر سره سترګو راځه، مهرباني. ډېره مننه. انجینر صاحب د هر څه تر مخه دی لومړی خپل مبارک پرانوم لیدونکو ته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انجینر مسعود شاه احمدي دی. په کندهار کې د زراعت په بخش کې متخصص ډیر خلک راته وایي، خو یو عادي انجینر یم او د زراعتي پوهنتون استاد هم پاته سوی یم. ښه ډېر ښه. د زراعتي پوهنتون استاد هم پاته سوی، ډېرې زده کړې دې کړي دي ماشاءالله. دا راته ووایه چې د دې بخش سره دې څونه علاقه وه، چې مثلا د څونه وخت څخه دې علاقه ورسره ډېره، ولې دې داسې د دې بخش سره علاقه پیدا سوه؟ په صورت عموم کې په ټول افغانستان کې زراعت ته زیاته اړتیا ده. زراعتي چارې باید ټوله مسلکي سي. نو په دې اړوند زه چې څونه خبر وم، زراعت ته خاص کار نه دی سوی. په دې خاطر سره چې په کندهار او په ټوله ولایتو کې د افغانستان زراعت چې دی هغه په عنعنوي توګه مخته روان دی. نو عنعنوي زراعت چې دی هغه موږ د مشکلات څخه نسي خلاصولی، موږ خود کفا کولی نسي او موږ ته اساسي ګټې نسي راوړلی. نو هغه یوازې د نس مړولو او د کور چلولو دپاره دی. ولې زموږ تاسې فکر باید داسې وي چې ټوله هېواد ته مو ګټه ورسېږي. په زراعت او مالدارۍ کې باید اساسي کارونه ترسره سي او ټوله باید عصري سي، ځکه عصري بڼه چې ده هغه زیاتې ګټې لري، زیات خلک ورسره پر کار کیږي، فابریکې فعاله کېدلی سي او دغه تولیدات او حاصلات چې دي دا په نړیوال معیار سره نورو ملکونو ته هم لیږلی سو. نو پر دې اساس کله چې زه د پوهنتون په دریم سیم کې وم، ما د ځان سره ډېر جدي فکر وکړ چې دا خو زراعت ته وایه، نو په آینده کې حتما ستا څخه به یو څوک توقع ولري او دا حتما کیږي. نو ښه خبره دا ده چې یو داسې اساسي انجینر باید جوړ سي چې هر چاته دي ګټه ورسېږي، دا نه چې تاوان یې او څوک درڅه خوابدي سي. نو مې پر ځان داسې یو اساسي کار وکړ چې د دریم سیم څخه ما څېړنې شروع کړلې په زراعتي برخه کې. پر هغه مې سیمینارونه ولیکله او بیا پر هغه سیمینارونو زه د پوهنتونه فارغه سولم او بالاخره د پوهنتون د دورې په جریان کې هم ما تقریبا په سیم کې د استاذۍ په بڼه درسونه محصلینو ته ورکوله، همکاري مې ورسره کوله او د هغه څخه وروسته نو بیا 2 کاله مې افتخاري استاذي وکړل. تر خپله وسه پورې د غونه مې په وسه پوره وه. وروسته نو بیا ټولنې ته په دې منظور او په دې فکر سره داخل سولم چې ټول خلک باید استفاده راڅخه وکړي، یوازې دا نه چې محصلین، ولې بیا هم مستقیم او غیر مستقیم زه د زراعت ریاست، زراعتي پوهنتون، انسټیټیوټ د محصلانو، استادانو او ټولو مسلکي اشخاص سره په تماس کې یم چې زما څه په وسه پورې هغه زه ورسره کوم. او په صورت عموم کې بیا د میډیا د لارې تقریبا پر فیسبوک د باغداري صفحه لرم چې هغه مې تقریبا 8 کاله مخته وړې ده. د باغداري ګروپونه په واتساپ کې لرم او د هغه ترڅنګ د ټلګرام ګروپ دی د باغداري ده
مختلف مسایل دي چې په د میډیا د لارې ما شیر کړي دي او خلکو ته مې ګټې رسول دي. حتی د هغو لیکنو، نشراتو او معلوماتو او کم ویډیو چې ما نشر کړي دي بیخي کتابونه ځینې جوړېږي او ډېر ښه مسایل پکښې شته. نو د هغه تر څنګ مو بیا اوس مالداري بخش ته هم زیاته توجه کړې ده چې په هغه کې د اصلو بخش ته مو خاصه توجه کړې ده او دا مو هم په دې خاطر کړې ده چې زیاتره مشکلات چې اوس زه وینم د اصلو په بخش کې د کندهار او نورو ولایتو اړوند موجود دي چې خلک ناراضه دي او مشتریان ناراضه دي چې وایي د هر چا څخه اصل یوسو هغه بې کیفیت یا کم جنس چې موږ غواړو هغه رقم نه یي، حتی ګران یې راکړي ولې کیفیت یې ډېر کمزوری یي. نو دغه موږ یو د باور مرکز چې د سوغات زراعتي مرکز په نامه سره دی، یو باوري مرکز دی او موږ د هر جنس ضمانت چې خلک یې یوه ورځ ضمانت نسي ورکولی ولې موږ یو کال ضمانت ورکوو. دغه یو کال ضمانت ورکول ډېره غټه خبره ده. هیڅوک چاته داسې اطمیناني خبره نسي کولی او دا داسې نه دی چې موږ د خلکو په سترګو کې خاورې وراچوو یا دوی خطاباس و ولې هر څه په عمل کې ثابتوو او دا به انشاءالله دوی ته ثابت هم سي. نو زموږ کار چې دی ټوله د کیفیت سره دی. هدف مو هم دغه دی چې خلکو ته با کیفیته جنس ورسیږي، ځکه کم څه چې ځان ته خوښوم هغه ټولنې ته خوښوم او د کیفیت پر اساس په دې خاطر که چیرې موږ تاسې فکر وکړو د زړه سواندۍ پر اساس یو مسلمان پیسې پر دا جنس ورکوي، نو چې دی پیسې پر ورکوي باید ښه جنس یوسي او که دی یې مفت وړي بیا چا رقم ورکړي مشکل نشته. خو زما هغه هدف نه دی چې زه باید کمزوري جنس یو چاته ورکړم. که څه هم یو څوک زما څخه خواهش وکړي چې ته ماته کمزوره جنس راوړه خو ارزانه راوړه، لیکن زه نه ورته راوړم په دې خاطر سره چې دا د ده تاوان دی او زه د چا تاوان نه غواړم. خدای دې خیر درکړي، خوشحاله اوسې دا چې انجینر صاحب واقعا په ډېرو برخو کې کار کړی دی. زه اوس راځم یو شي ته چې د په خپلو خبرو کې یادونه هم وکړله د اصلو ده چې دا یو نوښت هم کړی دی. زه یو څو ډوله اصل راخلم او په عموم کې به انجینر صاحب د اصلو پر دې برابر سره وغږېږي چې اصل کومې ګټې لري. اول یې ګټې راته ووایه. اصل خو داسې دی په اسلامي ارشاداتو کې د اصلو درې اساسي خبرې دي چې هغه اصل هم دوا ده، هم غذا ده او هم شفا ده. نو دا لکه یو انسان چې جامع الکمالات سي نو د هغه سره په مشابهت کې اصل یو داسې جنس چې مطلب هر مشکل په حلیږي. یعنی که چیرې زه مرضي یا د کم ناروغي یا د کم یا د هغه تر څنګ کمې ستونزې چې په انسانانو کې موجودې دي هغه زه یادې کړمه هغه به ډېرې کمې اساسي مشکل چې دوی حلوي. ګوره انټي اکسیډنټ هغه خاصیت دی چې د یو چا په وجود کې یو حجره یا یو غذا یا یو شی نه خرابېږي، نو هغه خاصیت په اصل کې شته. د هغه تر څنګ د زړه د ناروغانو دپاره بهترین کار کوي. حتی داسې اصل شته چې د شکرې مریض ته ښه کار کوي، بهترین نتیجه ورکوي. هغه کسان چې جنسي او جسماني کمزوري ولري هغو ته بهترین کار کوي. د دې پر ځای چې دوی مصنوي ګولیانې، ټابلیټونه یا نور شان کاروي تر هغه دا بهترینه نسخه ده او دا نسخه چې ده دا دوی ته تاوان نسي رسولی، ساید افیکټس نه لري، ګټې لري لیکن ساید افیکټس نه لري. او د هغه تر څنګ د معدې هغه مریضان چې د معدې مشکلات لري، کمزوري معدې هغو ته بهترین کار کوي. هغه کسان چې ډېر ستړي دي یا ډېر ذهني کارونه کوي یا دفتري کارونه کوي، د اعصابو مشکلات لري، هغو ته بهترین کار کوي. دغسې نور مختلف مسایل دي په دې اصلو کې. یعنی که زه پر دې وغږېږم بیخي به کتابونه ځینې ولیکل سي، نو ګټې زیاتې دي. څو ډوله اصل دلته زه خپله وینم بخش دي تاسو راسي دلته څو ډوله اصل ته خپله تا راوړي دي او څو ډوله اصل ستا په عموم کې؟ اصل بیخي ډېر ډولونه شته، لکه څنګه چې ګلان پر کوي، نباتات پر کوي، درختې پر کوي، زمینی ګلان یا زمینی کښتونه پر کوي، دغه رقم اصل هم پر کوي. نو موږ دا تخمینا نسو ویلی چې څو ډوله اصل شته، په دې خاطر سره چې کیدلی سي کمه اندازه چې زه یاده کړمه در هغه به زیات یې، بیا به خلک پر ما انتقاد وکړي چې ته ګوره سم خبر نه یې. حتی هیڅوک هم دونه دقیق نه دي خبر، ځکه د هر ملک اصل فرق کوي.
اوس زه د کاناډا د ملګرو سره په تماس کې یم، په امریکا کې د ملګرو سره په تماس کې یم. د هغه ځای اصل بیا بیخي مختلف اصل دی، ځکه کم نباتات چې امریکا او کاناډا لري هغه موږ دلته نه لرو. نو عموما د اصل چې راټولیږي دا مچۍ راټولوي. ولې څنګه راټولیږي؟ دا مچۍ چې ده دا عموما د ګل پر شګوفه کښېني. دا د ګل په شګوفه کې عموما ښځینه او نارینه علي او د دوی د ململي پاڼې یا ګل پاڼې چې دي دغه د دې مچۍ خوښېږي، نو په هغه د خپل شونډک ننباسي، د خولې د لارې هغه زبېښي. لکه موږ تاسو چې وایي چې شیره ده یا شربت یې، نو دغه شیره او شربت دی چې بیا د مچۍ دوه رقمه معدې لري، یو خپله هضمي معده ده او یو د اصل معده مطلق جلا ده، چې دغه معدې د لارې بیا دوی دغه اصل تولیدوي. هغه بیا دوی په معده کې ډېر ښه پروسس لري، دغه پروسس د لارې بیا دغه کله چې تولید شوله دا بیا دوی صندوقونو ته داخلوي. په یوه صندوق کې تقریبا 80,000 مچۍ وي، په هغه کې ملکه جلا ورسره ناست وي، او تقریبا دا یو صندوق د 5 کیلو څخه تر 10 کیلو پورې هم اصل پکښې ځایږي په یوه مکمل ودیز فصل یا کال کې. تقریبا دا فرق کوي. نو مختلفو ساحو ګلان ته په کتو سره د دې تولید هم فرق کوي او بیا ډولونه یې فرق کوي. زه خپله چې د کیفیت پر اساس د دې په خپل دکان کې تقریبا 12 ډوله اصل لرم چې هغه ټوله ټاپ او با کیفیته جنس دی. تقریبا یادوري یې ښه نه ده، خو بیا هم دا زموږ د معلومات پر اساس چې خلکو ته ورسېږي چې زموږ کیفیت پر کم لیول دی. تقریبا په یوه نیمه میاشت کې چې ما ته کم انسانان راغلي دي هغه 400 کسان ته اوس فعلا رسېږي چې دوی ما ته راغلي دي او زما څخه یې اصل وړي دي او ټوله خوشحاله هم دي او د دې صفتونه هم کوي، حتی دعاوې راته کوي. خوشحاله په دې دي چې دغسې با کیفیته جنس دوی په ډېر زحمت نه شوی پیدا کولی. بل یو اساسي کار مې ورته کړی دی چې هغه د دوی جیب ته مې حساب کړی دی. هر جنس چې دوی ته زه ورکوم هغه په داسې مناسب قیمت ورکوم چې په هېڅ ځای کې هم نشي پیدا کولی. نو دا ډېر اساس کار دی. اوس زه دغه یو جنس تر ښیم، دا کوهي اصل دی. د کوهي اصلو په نامه سره په بازار کې بیخي ډېر چمبازي شروع ده چې ډېر کمزوري جنسونه هم په ډېر لوړ قیمتونه خرڅېږي. حتی موږ د هر اصل ته کوډ ورکړی دی، نومان مو دلته نه دي پر لیکلي، پر کوډ موږ ته معلوم دي چې کوم جنس دی. دا زموږ یو خاص هدف دی چې دا کوډونه مو ورکړي دي. یو شفر دی، ځکه بیا دا ځینې کسان چې دي د دې څخه اخذ کوي په هغه نامه باندې بیا جنس ورکوي، لیکن موږ دا نه ورښیو. دا کوهي اصل دی، میکس کوهي موږ ورته وایو. د طبي بوټو د غرو د طبي بوټو په بدخشان کې د هغه ځای اصل دی، بهترین اصل دی. موږ دلته فی کیلو د دې د په 1200 افغانۍ ورکوو. ولې خلک په بازار کې چې زه خبرېږم د مشتریان شکایتونه ماته راځي، ان په پلورنځیو کې 1 کیلو د 1500 افغانۍ څخه نیولې تر 2200 افغانۍ پورې مسلمانان ته ورکوي. ډېرې پیسې ځینې اخلي. دا دی په دې خاطر چې د خلکو کوهي اصل نوم یې زیات اورېدلی دی، صفت یې اورېدلی دی او ګټې یې اورېدلي دي او په دې دوی ډېر خوشحال دي چې کوهي اصل پیدا کړي. نو هلته د دوی د دغه مجبوریت پر اساس غلطه استفاده ځینې کېږي او دغه یوه سیشه یو کیلویي سیشه دوی ته په 2200 افغانۍ، په 2000 افغانۍ، په 1500 افغانۍ ورکوي. نو ته فکر وکړه چې دی یې په 2200 ورکوي او زه یې په 1200 ورکوم. زه د یوه کال ضمانت ورکوم، دی چې د یوې ورځې ضمانت ورکړي. دا په دې خاطر زه وایم چې دغسې جنس ترلاسه کول په ډېر زحمت ترلاسه کېږي. یعنې دا نه دی چې اوس بیا زه اسانه پیدا کوم یا بې کیفیته دی یا کمزوري دی. د دې کیفیت هم دغسې ټایپ کیفیت دی. حتی مریضانو ته چې هر رقم مریض ته ورکوي کارولی شي، طبیبان یې کارولی شي. ما ته خپله طبیبان هم راځي د اصل کاروي په خپلو دواو شانو کې او بیا ډېر خوشحاله هم یې. نو دا زموږ دپاره د افتخار ځای دی. ماشاءالله ماشاءالله. انجینر صاحب تقریبا 12 رقمه اصل په خپل دکان کې لري. دا چې هغه د اصلو مشخصات بیان کړل او هغه نرخ هم یاد کړي، تر ډېره حده څوک د خپل څه نرخ هم نه یادوي، خو په دې د یاد کوي چې مثلا کم د خطا ایستو خبرې نشته. نو خدای دې آباد لري. انجینر صاحب د اصلو د خوراک په اړه راته ووایه، په کم وخت کې خوړل کېږي؟ هغه د زیاتره کسان شاید د ورسره بلد نه وي چې یا بې وخته خوري یا مثلا د ډوډۍ وروسته خوري، خو اصلي وختونه یې کم دي؟ د اصلو عمومي وختونه چې دي هغه سهار وختي او ماخوستن چې کله یو څوک بیدېږي هغه وختي خوړلی شي.
او بل که څوک ورزش کوي ورزشکاران دي د ورزش څخه نیم ساعت تر مخه هم کولی شي چې عسل وخوري ان د ورزش په جریان کې لا خوړلی شي ځکه ډېره بهترینه کالوري یا انرژي لري نو دی کولی شي چې هغه مصنوي پوډرونه او ګولۍ او پیچکاري او شیان چې کاروي تر هغه بهترینه انرژي په دغه شي ترلاسه کړي چې د دوی صحت ته به هم کم تاوان نه رسیږي او د هغه تر څنګ به پیسې به په بې کیفیته شي نه وي مصرف شوي او ګټه به یې ورته کړې وي هم سترګې چې جار سم انجینر صاحب دغه خاصیتونه راته وایه زړه مې غواړي چې دلته په ټور تاوار کړم خو څه وکړم د خپل د جبو سره چې صلاح وکړم بیخي نه سره برابرېږي اشد به دغسې ماورو خلکو دپاره د پتنګې چې د زه خو پتنګی یم د دغسې خلکو دپاره یو نکې ارزان اصل پیدا کېږي ولې نه پتنګی صاحب دغه اصل چې دی دا خلکو غلط معرفي کړي دي دوی داسې وایي چې اصل یوازې خانان خوړلی سي پیسه داره خلک او هغه غټ غټ شوکیان چې ډېرې پیسې پر ورکولی سي نو هغه دا خوړلی سي دا د دې دپاره ما اساسي کار کړی دی هغه دا چې زما څخه معلم هم کولی سي اصل یوسي رانیسي ځکه د معلم معاش ډېر کم یې یو عادي مامور کولی سي چې راڅخه رانیسي هر څوک چې د اقتصاد د پلوه کمزوری یې په جیب کې پیسې نه لري یا جیبونه یې ستا په رقم ډنګر یې دا کسان کولی سي چې اصل یوسي ګوره اوس دغه اصل یې میکس ریحان دی دا موږ په 400 افغانۍ یو کیلو د دې دا ورکوو ان که موږ په دې پوه سو چې د یو چا اقتصاد خراب دی هغه ته یې په 350 افغانۍ ورکوو 50 افغانۍ موږ تخفیف ورکوو بیا د معلم دپاره مو خاص تخفیف اعلان کړی دی ګرد عمر د یوې ورځې دپاره نه دی هغه معلم چې اقتصاد یې ضعیفه دی په 350 افغانۍ ټاپ اصل وړلی سي دا داسې نه دی چې کیفیت یې خراب دی هغه ټاپ بهترین او په اوله درجه کې اصل دی صرف دا دی چې د دې جنس خریداري موږ ارزانه کوو نو هر څوک کولی سي چې دا جنس رانیسي یو څوک به دا فکر وکړي چې دا بې کیفیته دي یا بې کیفیت هم نه دي یو کال د دې ذمهواري هم ورکوم که چا خراب ثابت کړل جایزه هم پسې ورکوم که هر وان پر عمر چې برکت څه دوستانو هغه کسان چې دغه چې ورته وایي سپورت ته ځي ورزش کوي پوډر و دا شیان دغه کوي هغه نو دا ښه دی چې دا اصل وخوري خدای دې غم راکړو پر عمر کې برکت څه دغه دی اوس راځو د خیر سره دوستانو دلته یو بل شی دی دغه هم داسې عجبه راته معلومیږي زما په فکر دا د وریښتانو د غوړولو دپاره به دا که دا بل شی دی دغه دی دغه زیتون دی دا د ننګرهار د کانال وادي کانال ورته وایي دغه زیتون روغن دی چې عموما د زیتونو په برخه کې هم دغسې ناځوانه تجارت شروع دی چې بې کیفیته جنسونه راځي د نورو ملکو په نامه سره چې هغه پر خلکو خرڅوي زه خبر سوی یم چې یو لیټر په 350 افغانۍ د اسپانیا او د چین د پلاني او پلاني په نامه ورکوي ولې د خپل وطن با کیفیته جنس ورته غندي دا دی په دې خاطر سره چې په هغه جنس کې د دې زیاته ګټه یي نو په دا خاطر خپل وطني جنس غندي او دا نه خوښوي خلکو ته دا غلط معرفي کوي اوس د ایټالیا دی که د کوم ملک په نامه بیا راځي په 300 افغانۍ یو لیټر دی هغه هم خلک بیا په دې خاطر رانیسي وایي دا نو ګران دی حتما ښه شی دی ته دا ونیسه ګوره اوس دغه دلته خپله د دولت ټاپه پر مشتې ده او خپله د افغانستان اسلامي امارت د ننګرهار وادي کانال کرنیز امارتي شرکت دی دا په دې خاطر سره دا لوګو شام پر مشتې دي او دغه لیبلونه ورکول سوي دي چې څوک په دې کې تخلف ونه کړي چمبازي ونه کړي چې دغه جنس بیا که چیرې چمبازي څوک پکښې وکړي هغه دا لوګو شان نسي ورکولی که ټینګ سي دولت هغه جریمه کوي هم او کمپنیو شان یې وربندي حتی په دې اړوند یو دوې جیلي کمپنیانې هم بندي سوي دي په دې خاطر سره چې د ننګرهار د زیتونو رنګ یې وربدوي او کمزوري زیتون یې په اصلي پر خرڅوله اوس د دې یو لیټر ښه لیټر چې هغه ټاپ زیتون دی په 800 افغانۍ دی نیم لیټر یې په 400 افغانۍ دی چې دا هر څوک کولی سي د خوراک دپاره د وریښتانو دپاره د بدن دپاره د دردو دپاره هر څه ته یې کارولی سي نو د دې زیتون چې دی فیصدي والا نه دی اصلي دی نو موږ وایو چې تاسې وطني تولیدات کار کوئ وطني جنس دی هغه با کیفیته دی او ستاسې په ګټه دی تاوان نه درته رسوي
نو دا زموږ د وطن ویاړ دی او بهترین جنس دی. کور دی آباد، خدای دې غم مراکو. زه به دغه څخه د پتنګي څخه دا شان بیرته واخلم، داسې نه چې اوس به د رښتیاګو وړي. زه خو هم دغه انجینر صاحب څو خلک زما سره راسره یې، خدای دې غم مراکوه. زما سره خو څو خلک راسره دي چې ځینې کسان اقتصادي مشکلات لري، لونګ دی او خپله دغه پتنګی دی، نه زه خپله پټان. نو اوس راځو کومې برخې ته. تاسې وینئ دوستانو چې په دغه یو مرکز کې سوغات زراعتي مرکز کې چې د اصلو برخه د زعفرانو برخه، البته د زیتونو. اوس راځو دغه د زراعت پر برابر راته وغږېږه چې د کومو شیانو دواوې لري، داسې په تفصیلي ډول راته ووایه انجینر صاحب چې تر څو هېوادوال یې خبر سي د دې سم. عموما زراعتي برخه ډېره اوږده برخه ده او په دې کې چې هر څونه معلومات موږ چاته ورکوو، کېدلی سي په 40 ساعته کې هم یو چاته معلومات یا مسلسل ورکو، له هغه هم کم یې کفایت ونه کړي. نو زراعتي برخه کې خو زه پیژندل سوی شخص یم، خلک مې پیژني، زراعتي انجینر یم. بیا چې انجینر مسعود شاه یاد سي، خلک دستي پوهېږي چې څوک دی. نو زموږ جنسونه چې دي دا ټوله با کیفیته ایراني دواوې دي د مختلفو کمپنۍ، د بلې هیڅ کمپنۍ دوا زه نه کاروم ځکه دا په کیفیت ثابته سوي دي او بهترین جنسونه دي. عمومي د ټولو د مثلا د انارو د درختو دپاره، د انګورو د درخت د تاکانو دپاره، د هر څه دپاره دوا سته؟ د ټولو کښتو دپاره دي، کښتو باغو دپاره او ټوله با کیفیته جنسونه دي. د مرض آفت او د وښو دپاره بهترین جنسونه زه لرم او حتی د قوت کودونه دواوې د زراعتي برخې چې د الف څخه نیولې تر یا پورې کم جنسونه په زراعت کې یا کم بوټي سته، د هغو دپاره زه ټوله علاج لرم. هر څوک کولی سي چې په غټ زړه راسي او دا جنسونه یوسي. ماشاءالله. د انجینر صاحب څه مو خپله واورېدل چې د اصلو پر برابر وضاحت راکوي، د زیتونو پر برابر او د مثلا کښت کرونده د دې هر څه پر برابر د شان لري. اوس نوي شیان ورته راورسېدل، دا چې دي دا به هم وګورو. انجینر صاحب دا چې راله د خیر سره دا اوس دغه ګړۍ دي تازه راورسېدله، دا د ایراد څخه راله. زموږ تاسې خپل وطني تولید دی او زما ډېره توجه هم وطني شیانو ته ده. کم جنسونه چې زه راوړم کوښښ کوم چې وطني شی راسي. دا کوهي کرسټال چای دی چې یوازې داخل افغانستان نه بلکې چین، ازبکستان، تاجکستان، کازاکستان، ایران هر ځای ته ځي او ډېر ښه کیفیت دی، بهترین جنس دی. دا یو رقم زعفرانو هیل دی او دلته ټوله مواد هم ذکر سوي دي چې کم شان لري په ځان کې. او دغه بل رقم چې بیا دی دا نعناو هیل ده چې بیخي بهترین جنس دی، خاصتا د معدې دپاره بهترین کار کوي. کم کسان چې د معدې مشکل لري دا عادي چای نسي څښلی، نو د هغو دپاره دا ښه کار کوي. او دا ټوله زموږ تاسې وطني تولید دی، د هرات جنس دی. یو شی باید خلک توجه ورته وکړي چې په دې کې په بازار کې کمزوري جنس او جیلي جنس هم راوتلی دی، هغه خلک ارزانه ورکوي. نو زموږ یو نیم مشتریان چې دي کله کله راته وایي وایي دا په فلاني ځای کې په دونه وه، هغه کمزوري جنس دی او جیلي جنس تاسو ته په هغه قیمت ودرکوي. ولې اصلي د کمپنۍ جنس چې دی هغه لږ څه داسې یو 20-30 افغانۍ قیمت یې او ښه جنس یې. بیا نو چې کله استفاده وکړئ دواړه سره کښېږدئ، رنګونه به هم فرق کوي، مواد به هم فرق کوي او کیفیت به هم فرق کوي. نو دغه یادواري ما په دې خاطر وکړل چې تاسو خبر سئ. ماشاءالله ډېر ښه. د زعفرانو برخې ته راځو. زه دلته داسې فکر کوم دوستانو لکه زه چې په یو سټور کې ولاړ یم، هر شي ته چې وګورم یو نوي شیان په مخه وینم. البته دا دې وګورئ دا لکه سټوپه ده. دا نو موږ مختلف زعفران لرو، تاسې د نږدې به وګورئ. دا نو دا زموږ کار چې دی لکه ازرګري هم داسې هر جنس مو داسې خاص کیفیت لري. تاسې د دې د پیکینګ وګورئ، خاص د تحفو دپاره دي. دا چې هر ملک ته استوئ، هر ولایت ته استوئ، داسې په دا پیک کې واستوئ چې هم ښه ورسېږي او هم دا یو ډالۍ دی. زه عموما مشتریانو ته وایم هم که تاسې تحفې لیږئ تر زعفرانو نو خاص تحفه نسته. تاسې کوښښ وکړئ چې زعفران خپلو هغه کسانو ته چې پر تاسې ګران یي ورته ویلېږئ، ټوله په خوشحاله کېږي، هم که داخلي که خارجي. دا ټوله قسمونه د زعفرانو دي، ټوله صفا اصلي با کیفیت او هغه زعفران دي چې موږ اروپا، امریکا
داخل د افغانستان هر ځای ته لیږو او ټاپ جنس دی چې هر څوک یې یوسي انشاءالله په خوشحاله به وي خوابدي به نه وي. په دې کې بیا موږ اندازې هم لرو د 0.3 ګرامه څخه نیولې بیا تر 10 ګرامه پورې پیکینګ لرو چې هغه هر څوک هر اندازه وغواړي هغه ورکولی سو. مننه خیره سه یو جنس لا بل زه ورته وایم چې هغه د سیادانې روغن دي. دا روغن چې بیا دی په دې شي کې هم ډېرې غټې چمبازۍ کېږي مختلف جنسونه سره ګډېږي بیا په دغه نامه خرڅېږي. ولې دا جنس چې دی په حدیث سره ثابته دی چې د هر مرض دوا ده ماسیوا د مرګ څخه او دا ډېر قیمتي دی ډېر خاص شی دی د هر مشکل لپاره کاریږي د معدې مشکل پښتورګي ډبرې د پښتورګي چرګ د قوت دپاره د دردونو دپاره هم خوړل کیږي او هم پر پوست سربیره یا پر هډوکي سربیره کاریږي د وریښتانو دپاره د مخ د ښکلا دپاره دا بهترین جنس چې کاریږي. په دې کې مختلف رقمونه خلک راوړي ولې دا موږ خاص د سیادانې د دانې څخه ایستلی دی او خاص جنس دی. ډېر ښه. نو دا و د زعفرانو په اړه چې بحث راسره وکړئ مجلس راسره وکړئ کور آباد که کوم پیغام لرې مهرباني کولی شئ چې د هېواد میډیا لیدونکي تاسې ویني چې خپل پیغام ورته زه ټولو هغه کاروباریانو ته چې هغه د اصلو په بخش کې په زراعتي بخش کې یا په نورو برخو کې یا د زعفرانو چایو یا نور غذایي مواد په بخش کې کاروبار کوي دغه یو پیغام پرېږدمه چې تاسې عموما دا فکر مه کوئ چې بې کیفیته شی راوړئ ارزانه یې ترلاسه کړئ او ګران یې خرڅ کړئ نو ډېرې پیسې به پیدا کړئ ژر به کورونه و بنګلي و موټران دا په برابر کړئ تر هغه دا فکر وکړئ چې با کیفیته جنس راوړئ خدای رسول ته به هم مختوري نه یاست او د هغه تر څنګ مشتریان به هم ټوله درڅه خوشحاله وي پیسې به مو هم حلالې وي او کاروبار به مو دونه پرمختګ وکړي چې په بې کیفیته جنس کې سل پیدا کړي په دې کې به په لکاو پیدا کړي دا د لکاو پیدا کېدل یې دا معنا لري چې ستا څخه یو مشتری خوشحاله سي زر به نور درته راځي او که بې کیفیته شي کې زر نفر درته راسي چې یو خوابدي کېږي اخر به یو نه وي درته پاته. نو هدف مې دا دی چې په حلال تجارت کې خدای او رسول خوشحاله کېږي په حدیث سره ثابته چې حلال تجارت چې دی او کم کسان چې حلال تجارت کوي هغه به په ورځ د قیامت د نبیانو رسولانو اولیاء علیه السلام او د ټولو هغه ښو خلکو سره چې خدای تعالی ته محبوبه دي د هغو سره به راپورته کېږي. نو زما دغه خاص پیغام دی ته خوشحاله اوسېږئ خدای پاک دې آباد لره. دوستانو دا و د سوغات زراعتي مرکز څخه مو لیدنه وکړل او ځانګړې خپرونه مو ستاسو لپاره چمتو کړله تاسې هم راسئ دلته د دې ځای څخه لیدنه وکړئ ټول شیان په اصطلاح باندې په پوره باور سره او په اطمینان سره درکوي. کله چې حضرت بابا چوک ته رالاست دې خواته دغه د ګمرک ساحه چې ده دغه ځای کې څوم دغه دی مارکیټ دی دا د اتحاد په نامه سره مارکیټ دی د ګمرک پر سړک د لمرخاته خواته اول مارکیټ دی نوم یې اتحاد مارکیټ دی او خاصتا پر اشتار پکې خرڅېږي د دې مخامخ کاکړ مارکیټ او کاکړ راهنما ده. ډېره زیاته مننه خدای دې آباد لره خدای پاک ټولو ته وس توفیق ورکړي چې د خپل د وطن تولید استعمال کړي او دغسې دوکانونه ورته خلاص کړي. ډېره مننه ښه وختونه ښې چارې. راغلی یم د سوغات زراعتي مرکز ته اصل هم دوا ده هم غذا ده او هم شفا ده. کسان چې دغه چې ورته وایي سپورت او دا ټول زموږ تاسې وطني تولید دی د هرات جنس دی. مننه چې د هېواد میډیا سره یاست.